هر کال په میلیونونو پیسې په دې لګول کیږي چې د موټر ځغاستې په سیالیو کې پرمختللې ټکنالوژي وکارول شي. خو دا ټول هلته نه ختمیږي. د ویلیامز په نامه د فارمولا 1 ډلې په خپلو ګاډو کې داسې نوې ټکنالوژي کارولې چې ماشوم پکې وړل کیږي. د لیږدولو لپاره دا آله بیبي پاد نومیږي چې ناروغ ماشوم په ډیر پام پکې لیږدولی شي، په ځانګړي ډول په امبولانس او یا هم چورلکه کې. که څوک غواړي په روباټ جوړ شوي کور کې واوسیږي نو سویټزرلند ته دې لاړ شي. هلته 3 پوړیزه کور په روباټونو او 3 بودیزه پرنټرونو ډیزاین، پلان او جوړ شوی. د سمندر د څپو په څیر د دې ودانۍ جوړول لوی نوښت دی چې په لابراتوار کې چمتو شوی او د ودانۍ جوړولو په معیارونو برابره ده. د DFAB هاوس په نامه دا ودانۍ به راتلونکي کال اوسېدو ته چمتو وي. او په راتلونکي کې به د لندن نوي زیرک سړکونه داسې ښکاري. د پلیو لاره به د خلکو د ګرځېدو پر مهال برېښنا تولیدوي چې د سړک د غاړې څراغونه پرې روښانه شي او ورسره به د مرغانو اوازونه اورېدل کیږي. داسې یوه چوکۍ چې هوا فلټروي او پاکوي او هټۍ چې رنګونه د هوا ککړوالی له منځه وړي. د دې ټولو توکو نندارتون دلته په لندن کې پیل شوی چې د هر څه د جوړولو ژمنې پکې شوي دي.